تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشته دا توبه نسبنا غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك رواه مسلم وأحمد. قدرمنو عزتمنو رمضان مبارک بهترینه میاشت د عزت او د کرامت او د شرافت او د مسلمانانو د ثوابونو د تجارت میاشت. په د انسانانو لپاره عموما به خصوصا د مسلمانانو لپاره صبر کول دا یو ډیر لوی صفت ده د کامیابی په دنیا کې او په آخرت کې، بلکې ټول قومونه چې هغه مسلمانان دي او که غیر مسلمانان دي هغوی د صبر په وجه د خپل ژوند هغه لوړو څوکو ته رسېدلي او د صبر په وجه هغوی خپلو مقصدونو ته رسېدلي او د صبر په وجه د جنگ په حالت کې کامیاب شوي. ځکه صبر داسې یو صفت دی چې د هغې معنا ده بندول د ځان، بندول د نفس په نیکو اعمالو باندې، په ښو عملونو باندې، په ښو کارونو باندې، په ښو اخلاقو. دارنګې د صبر معنا ده د نفس بندول د ګناهونو نه او د بد اخلاقۍ نه، او دارنګې د صبر معنا د نفس بندول د شکایت او د ګیلې او د کمزورۍ ښکاره کولو نه او د خپل درد ښکاره کولو نه په وخت د مصیبت کې. ځکه چې یو سړی په وخت د مصیبت کې او د غم او درد کې او د زخم کې او د لوږې تندې کې خپل شکایت ښکاره کوي، دې ته جزا وایي او دا بې صبري ده. دا دلالت کوي د یو انسان په کمزورۍ باندې. نو یو انسان هله کامیابېدی شي چې په هغه کې د صبر او د زغم صفت موجود وي. او دغه روژه دا داسې میاشت ده د روژې نیول چې دا د انسان دپاره د صبر یوه لویه ذریعه ده او د صبر دپاره د یوه لویه طریقه ده چې انسان په دې کې صبر او زغم زده کولی شي. ځکه خو نبي علیه السلام فرمایلي چې هر عمل د انسان مسلمان مقررولی شي، څو چنده کولی شي په ټول کال کې، خصوصا بیا په رمضان کې. الحسنة 10 امثالها چې انسان یې ونې کې وکړي، یوه ښېګړه وکړي، نو د هغې بدل به ورته رسیږي 10 مثله 10 چنده تر 200 چنده پورې. دا د نورو اعمالو اجر و ثواب دی. خو الله تعالی وایي چې پرته د روژې نه، د روژې نه پرته او غیر، ځکه دا روژه چې دا زما دپاره ده، دا روژه زما دپاره وانا اجزي به، او زه به د دې جزا ورکوم. دا روژه زما دپاره ده
او زه به اجازه ورکوم. هر عمل جزا علما وایي که د مونځ دی که د حج دی که د نورو صداقات دی د هغې اجر او ثواب اندازه معلومه وي او د ملایکو په واسطه ورکولی کېږي انسانانو ته. خو د روژه داسې یو عمل دی چې د دې د روژې د اجر اندازه فرشتو ته هم نه لګېږي او الله تعالی یې په خپله ورکوي. د دې وجه څه ده؟ الله تعالی وجه بیانوي د نبي علیه صلات وسلام په خوله چې یدعو شهوته وطعامه من اجلي، دی پرېږدي خپل خواهشات د ده چې کوم شیان خوښېږي دی هغه شیان پرېږدي. مثال په طور چې دی د خپلې ښځې سره جما او یو ځایوالی دا د انسان په خواهشاتو کې یو اوچت خواهش دی، خو روژهدار دغه خواهش پرېږدي. دارنګې دی پرېږدي خوراک او څښاک. خوراک او څښاک هم د انسان یو ضرورت دی، خو دی دا پرېږدي. ولې؟ زما د وجې نه الله تعالی فرمایي. نو کله چې دا روژه دومره لوړ عبادت شو او الله تعالی په اجازه ورکوي او انسان خپل خواهشات او خوراک پرېږدي د الله تعالی دپاره، نو اوس اجر څه دی په دنیا کې او په آخرت کې. نو نبي علیه السلام فرمایلي چې الله تعالی وایي چې د روژهدار دپاره دوه خوشحالۍ دي. دوه خوشحالۍ. یوه خوشحالي کله چې دی روژه ماتوي، کله دی روژه ماتوي یوه خوشحالي په دغه وخت کې ده، ځکه که نه چې د هغه لوږه او تنده دفع شي او د هغه نفس خواهش یې پوره شي خوراک. یوه خوشحالي په دغه وخت کې ده. او بله خوشحالي په دغه وخت کې دا هم ده چې مؤمن او مسلمان په دې خوشحالېږي چې الله تعالی ده ته توفیق ورکوي د دغې طاعت او د دغې عبادت د سر ته د رسولو. دا هم د مؤمن خوشحالي وي. او بله خوشحالي چې ده هغه وخت کې ده کله چې الله سره مخامخ کېږي په قیامت کې. چې کله دی په قیامت کې د الله سره مخامخ کېږي بل هغه وخت کې دی خوشحاله وي. په څه به خوشحاله وي؟ لکه مخکې چې مضمون د حدیث تیر شو چې هغلته به ده ته اجر الله تعالی ورکوي. داسې اجر به الله تعالی ورکوي چې هغې به اندازه ملایکو ته نه وي معلومه او الله تعالی به یې پخپله ورکوي. او بل قدر و عزت یې دا دی چې نبي علیه السلام فرمایلي چې الله تعالی وایي چې د روژهدار د خولې بوی کله چې سړی وږه شي نو هغه د معدې نه هغه بدبوی راوچتېږي د معدې نه او د مرۍ نه. خو دغه بدبوی په نورو انسانانو باندې بده لګېږي، خو دا دومره خوشبویه ده د الله په نیز باندې چې د مشکو نه هم زیاته خوشبویه ده، د مشکو نه. نو دا د مؤمن او د مسلمان او د روژهدار قدر دی چې ستا د خولې بوی د الله تعالی په نیز باندې دومره قدر و عزت لري او دومره خوشبویي لري لکه مشک. بل حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وصوم نصف الصبر، رواه الترمذی. روژه چې د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې دا نیم صبر دی. روژه نیم صبر دی. مخکې موږ ووایو که نه چې روژه یوه لویه ذریعه ده د صبر. نو دا روژه نیم صبر دی. ځکه نیم صبر دی چې صبر څه ته وایي؟ امام طبري په خپل تفسیر کې وایي چې الصبر حبس النفس محابها. صبر دې ته ویلی شي چې سړی خپل ځان خپل نفس بند کی له هغې شیانو نه چې د محبوب دي. کوم شیان چې ستا محبوب دي ته د هغې نه نفس بند کی، که هغه خوراک وي که څښاک وي او که خپله بیبي وي او دارنګې نور شیان که نه چې ستا خوښېږي مثال په طور د هغې نه خپل نفس بند کی. دې ته ویلی شي صبر. نو نبی علیه الصلاة والسلام ځکه وفرمیل چې دا روژه چې دا نصف صبر دی. ځکه د ورځې سړی د جما کولو نه بند دی، د خوراک کولو نه بند دی، د څښاک کولو نه بند دی او د غیبت او د کنځلو او د بدردو او د دروغو نه بند دی د ورځې.
نو او بیا د لپاره د شپې جواز دی چې خپل هغه جایز او مباح ضرورتونه حاصل کی. نو ځکه د نیم ژوند چې دی د نیمه ورځ د شپې ورځې دا څه حصه د نیمه حصه هغه په څه کې تېره شوه؟ د الله تعالی په طاعت کې تېره شوه چې د خواهشاتو نه بند شو. نو ځکه روژه نصف صبر دی. ابو هريره صاحب فرمایلي چې قال سمعت رسول الله السلام صوم شهر صبر وصوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر. رسول الله سلام فرمایلی چې روژه د میاشتې د صبر. وګوره دې حدیث کې د رمضان میاشت د میاشت صبر ویل شوی ده. میاشت صبر چې ته به صبر کوي د هغې شیانو نه چې ستا کوم شیان خوښېږي هغه به نه کوي. دا میاشت صبر ده. نو روژه د ورځې روژه چې ده د میاشتې د صبر یعنی د میاشتې د رمضان او روژه د 3 ورځو د هرې میاشتې نه چې هره میاشت کې بیا 3 ورځې روژه نسی. 3 ورځې روژه په هره میاشت کې بیا نسی. نو نبی علیه السلام فرمیل چې صوم الدهر دا داسې ده لکه یو انسان چې روژه وي ټول عمر دی روژه وي. ځکه چې په میاشت کې 3 روژې شوې نو هره روژه د هغې اجر څومره دی؟ 10 مثله دی یعنې 10 روژې. نو 3 روژې په میاشت کې د هغې اجر څومره شو؟ د میاشتې اجر شو. نو هره میاشت ته روژه شوې او د رمضان میاشت خو هسې هم روژه یې. نو ستا ټول عمر څنګه شو؟ روژه شو. کله چې دا میاشت د رمضان میاشت صبر شو او دا روژه چې دا نیم صبر شو، د صبر دومره اجر شو چې پاس الله تعالی حدیث کې موږ ذکر کړلو چې الله تعالی فرمیلی چې روژه زما دپاره ده او زه به د دې جزا ورکوم. د دې دلیل په آیات کې داسې راغلی چې سورة زمر کې راځي 10 آیات دی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یقینا په باور سره یقیني طریقې سره دا خبره ده چې پورا به ورکولی شي صبر کوونکو لره اجرهم د دوی اجر او ثواب بغیر حساب بغیر د اندازې. چې کوم کسان صبر کوونکي وي د دپاره به الله تعالی اجر ورکوي بغیر حسابه. د دې څه مطلب دی چې بغیر حسابه؟ یو مطلب یې دا دی چې د دې اندازه ملایکو ته نه ده معلومه، یوازې الله تعالی ته معلومه ده. او بل دا مطلب دی چې بغیر حسابه چې د ده دپاره به دا داسې اجر وي چې د هغې د دغې عمل نه چې څومره ثواب دی د هغې نه به زیات وي. نو د صابرینو دپاره اجر بغیر حسابه شو او دا په کوم ځای کې هم حاصلېږي؟ په روژه کې. نو روژه هغه عمل دی چې الله تعالی مونږ تاسو ته د نبي کریم علیه السلام په وسیله د امت ته رالېږلی دی چې مونږ د دغې اجر نه مستفید شو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تقوا حسنه غواړي لار شیرینه غواړي دا د روزې میاشته ده توبه نصب